سری پتلون. یو بابا ویل یو هلک ته په مسخرګۍ، پتلون دې شوړېدلې معلومیږي دې بخچګۍ. زه به درکړم د زکات یو څو خوشمړي یې کوي، ځان ته رانیسه یو سم پتلون او کرتۍ. هلک ورته ویل بوډا دا مور دی د نړۍ، دا کارونه دي اوس د دې زمانې او پیړۍ. ځوانان باید واغوندي پتلون رشقۍ رشقۍ، کمربند باید له مخې وځړوي لکه لکۍ. زاړه ول توبه خدایه څه زمانه ده د دلګۍ، سیالي په څه او څه ښکاره کولو کېږي او لچګۍ. خپله په خپل ځان وهو موږ خپله ډوډۍ، په دې کړو مو مشران وړ دي د مدال او بهادرۍ. پخوا د ځوانانو په زده کړه وه سیالي، پرتوګونه به ځوانانو تړلې وه په سوتلۍ. شخ برېتونه نښه وه د مېړانې او ځوانۍ، په سول او زیور لبسرین او پوډر وه د جینۍ. هلک ول په ما ملامته ده زما کورنۍ، چې خلک ویني زما تکه توره کوزنۍ. که هغوی وهلې یا تړلې وای په زندۍ، ولې به ما پزې ژبې او وروځو ته اچول بندۍ.